داسې کومه ورځ شوې چې مالګه د پکې زیاته اچولې؟ اوه قیمت به مې څلور لارې سلطاني مارکیټ مخه ذایقه وطن بریاني. دوستانو که تاسو هم غوښتل ذایقه وطن بریاني مو خواړه، نو سلطاني مارکیټ مخې ته دغه ځوان ولاړ امونه درنو لیدونکو، راغلی یم دویم څلورلارې ته په کوم ځای کې یم ذایقه وطن بریاني. دغلته زموږ استاد یو هېوادوالی وړوکی کاروبار شروع کړی، د سره به نور غږېږو، موږ سره اوسئ. سلام علیکم. وعلیکم السلام. ستړی مه شئ، به مې جوړ په خیر. مننه. نوم مبارک دی؟ نوم مې نواب دی. نواب خانه د کوم ځای؟ مونږ چارسیاب. ډېر ښه. څومره وخت کېږي چې دغه کاروبار مو شروع کړی؟ کاروبار تقریبا یو 8-9 میاشتې کېږي. همدغه ځای؟ همدغه ځای کې ناست یم. څنګه فکر سره پیدا شو چې بریاني شروع کړو؟ والله ښایي نو دوه ځلې خو لاړم مسافرۍ باندې، بېرته چې راډیپورټ شوم دوه ځلې، ته مې فکر وکړو چې راځه همدغه زه اشپزي باندې بلد یم، زه ته مې بس بریاني جوړ کړه. هغه خلکو ډېره خوښ شوه او خپل صداقت مې پکې کوونه، خلکو خوښه کړه ډېره. دغه ځای د سودا نه راځي، ښه ده ګزاره کوي الحمدلله. بس هغه په دې هیله چې یو ورځ ډېر غټ یو دوکان جوړ کړي، کاروبار دی وي، قصه دی، هلته د خلک راشي انشاءالله. خوند څنګه دی؟ څه کم شیان کوم ځای نه راوړئ؟ یو څه کار خو به پکې کوئ که نه ساده به کوئ؟ نه ساده خو نه ده، حتما بریاني خو یو څه اندازه مساله جاتو ته او دې شیانو ته لږ استازي ته اړتیا لري که نه، نو لږ استازي ورسره کوو او مساله جات دا شیان چې دي همدلته خپل بازار نه راوړو، دلته کله یو ځای کې بل ځای کې دغه رقم او لږ کور کې ورسره چې کله پخو لږ استازي ورسره کوو، شی خاص لږ صداقت ده، بس ښه ذایقه‌دار راځي. نو څومره د ورځ دلته خرڅی ده شي؟ بس دغه 2 پتیلې راوړم او بس ساري راوړم ماسپښین پورې بس خلاصې شي دواړه. نو ماشاءالله خوندور ده چې دومره وخت کې خلاص. چا چې یو ځل وړې ده نو دوباره حتما ورپسې راغلی او تشکر یې کوي. څه ویل غواړې دوستان، هغه دوستان چې په هوټلونو کې هغه دوستان نه چې په هوټلونو کې ډېر غټ مصرفونه کوي، دلته د څو نه تر څو پورې تاسو ورکوئ؟ بلکل مونږ چې دی غوښې والا چې دی هغه 100 روپۍ باندې ده او بغیر غوښې چې دی هغه بیا 530 روپۍ مونږ ورته اچوو که نه. نو هوټلو کې دا شی اکثره 80-80 روپۍ ریټ د دې جګي کېدای شي ذایقه به هم دا رقم ته نه یې فکر کړلو، او چې یو ځل وخوري بیا ورته پته لګي چې هوټل څنګه ذایقه ده او دې څنګه ذایقه ده. نو هېوادوال که غواړي چې یو انسان سره کومک وکړي، دا یو کومک د را دي چې خوندور خواړه دې وخوري، دا تا لپاره به ډېر څنګه؟ نو په دې هیله چې یو ورځ یو غټ ځای ولرې او موږ درته راشو، بیا درنه پوښتنه وکړو چې کوم ځای دی، ته به څه وایې چې دا کوم ځای دی؟ انشاءالله دا بس ذایقه وطن بریاني ده او ارزان قیمت ده نو او کابل دی. تقریبا څو بجو نه راځي؟ تر څو بجې پورې دلته یې؟ سهار کې تقریبا کله 8 بجې راورسېږم دلته، کله 8:30 کله 9:30، بس دغه ټایم ده، دې باندې سهار کې راځم او بیا مازدیګره پورې بس دیګونه هر څه خلاص وي، ماسپښینه پورې نو سودا مودا وکړم نو کور ته ځم، بیا سبا تیاري کوم. داسې کومه ورځ شوې چې مالګه د پکې زیاته اچولې؟ اوه بیا یو ورځ مالګه زیاته وه، ځینو خو څه ونه ویل، بیا یو څو مشتریانو هغه راته ویلې کله وخوړو بېرته راغلو وایي مالګه یې پکې زیاته وه، مال بیا به نه کوم. هغه یو بل هغه مې مال بیا به نه کوم، مال لږ زیاته شوی وه، لږ ټوکیان دي هغه که نه، لږ انډیوالانو. درسونه دې ویلي؟ درس مې نه دی ویلی. درس مې نه دی ویلی. د احمدشاه امین خو ډېر ځوانان دي دلته، کېدای شي ډېر به خبره مې نه وي او ډېری به خبره مې، نو څه ویل غواړې د خلکو ته؟ راضي دي نه دي راضي؟ ولې نه، باید راشي حتما زموږ ذایقه وطن بریاني ذایقه یو ځل وګوري او زه خوشحالېږم. دا به 2 رقم ته ګټې وي، هم به هغوی خوراک کړی
هم به ستا کار شوی. بالکل زمونږ زه خو هم د یو ځوان لپاره کم دومره وشي هم بسنه کوي که نه. بالکل اوس موږ اکثر ځو چکر ته دوستانو سره په ډېرو غټو غټو هوټلونو که نه، خو بیا دغه ځایونو ته چې یو ځوان یو کاروبار جوړ کړی د ډېری خلکو خیال نه وي، داسې نه ده؟ بالکل دا لکه چې څوک کوشش، زه خپله کوشش کوم چې چېرته سودا خلمه، اول کوشش کوم چې چېرته ریړه کې وګورم، پیدا مې که هغه تر څو غټ دکان ته نه ځم، چې کوم شی ریړه کې پیدا کېږي هغه ریړه کې حلمه، بیا باید له هغه نه چې پیدا نه شي بیا لاړ شم دکان کې والم. نو نور هم باید داسې یو کوشش وکړي چې لږ اوس موږ صفایي هم خیال ساتو، نظافت هم خیال ساتو، ذایقه هم لږ ښه راولو، نو باید له هرې نګاه نه بیا ښه ده باید خلک یې که دلته یو سړی راشي او تا پیدا کړي دلته که نه، ستا بریاني ته راشي وي خو نو چېرته به راشي؟ دا به راځي ارزان قیمت ته، بیا سلطاني مارکیټ 2 څلور لارې ته، ارزان قیمت 2 څلور لارې، سلطاني مارکیټ مخه ذایقه وطن بریاني. داسې کله شوی ده چې یو چا خوړل درته ویلي چې ما سره پیسې نشته؟ بالکل څو نفرو د 3 نفرو سره ده، لکه دا چند زما مس شو زه دا نشم ویلی، لکه خلکو ویلی شي، کوم مشکل نشته دی، کوم مشکل نشته دی. جار مننه. څه پیغام لرې هېوادوالو ته؟ هېوادوالو ته دا پیغام دی چې بس هر ځوان دی په کار باندې ولګېږي، وخت شي خدای دې کړي چې کاروبار سټارټ شي زموږ وطن کې، خدای دې زموږ وطن ټول عمر دپاره په امن او په سوله کې پاتې شي. اورې مننه. کور مو آباد. دوستانو که تاسو هم غوښتل ذایقه وطن بریاني مو خواړه، نو سلطاني مارکیټ مخې ته دغه ځوان ولاړي، نو دوه کاره به شي، یو به ستاسو خوراک شي، بل به دغه ځوان د دغه ځوان ملاتړ به مو کړی. مننه چې وخت مو راکړه. کور مو آباد. خدای دې آباد کړه. مننه تاسو نه هم، تاسو همکارانو نه هم مننه. خیر اوسئ. مننه. جار کور آباد. خیر اوسئ.